فاتحه په دوه قسمه ده، یو رواجي ده، یو هغه شرعي فاتحه ده. شرعي فاتحه دا معنی چې اول خو سره جنازه وکړه بس خلاص شو، بیا نور ضرورت نشته. که څوک جنازه کې نه وو شخصا په هغه ورځ نه وو، جنازې نه بعد بیا راتلی شي، هغه د مړي کور ته یو تعزیه کولی شي. نو هغه دا ده چې دعا ورته وکړه چې الله دې وبخي او الله دې تاسو ته اجر درکړه او هغه ته جنت فردوس الله ورکړه. بس دغه اوس چې موږ تاسو اعلان کوو چې فلاني ورځ به فلاني فاتحه وي او ټول راجمع شي، هغه خلک چې جنازې ته راغلي او دوباره بیا راځي، دا د جنازې د پاسه بله جنازه شوه. نو دا یو بدعت دی او دا جایز کار نه، دا د اسلام کې نشته. نه د پیغمبر په وخت کې دا کار شوی، نه د صحابه نه د تابعینو نه د تبع تابعینو په وخت کې دا کارونه نه دي شوي چې ته به یو خاص ورځ ورته ونیسي او ملا د کېنولی هلته هغه آیاتونه وایي او ته اشاره ورته کوه په زور او بس بیا دا وځي او بیا نور راځي او هغه نور، دا یو رواج ګرځېدلی دی. نه د دغه د ناستو خلکو دا فکر سره چې دا قاریان چې راغلي دا د څه شته دی، او دوی چې دا قرآن شریف بې مړي پسې بخي او دا کوي، هلته پیسې ورکوي، نو په پیسو باندې نه قرآن کریم رسېږي او نه ښه او نه بد. نو د خلکو منځ کې یو رواج پیدا شوی، نه دین.